سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، دا څو ورځې ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې زما 8 میاشتې وشي یا 10 میاشتې وشي، حتی 15 میاشتې وشوي، 14 میاشتې وشي، ما افغانستان ته دومان کړی دی، فورمه مې لېږلې وه پراته، تر دا ماته افغانستان نه راغلی. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي دې ورځو کې، حتی ما کوشش وکړ څه ملګرو ته مې جواب ورکړو، خو بیا مجبور شوم چې په دې ویډیو جوړه کړم. ګورې ملګرو، اکثرا داسې کېږي چې کله ستاسو تاریخ تولد غلطي، تاسو په انټرویو کې یو تاریخ تولد ورکړئ، په اسنادو کې بل تاریخ تولد یا په تذکره کې بل تاریخ تولد، نو چې کله تاسو تاریخ تولد غلط وي نو بیا تاسو افغانستان څخه کم دی هغه وخت دی. تاسو همیشه کوشش کوئ، خاص کر دغه نوې ملګري چې هر کله تاسو پراته ځئ انټرویو کې تاسو خپل صحیح تاریخ تولد دلته تاسو ته وایي، نو تاسو افغانستان څخه کم دی هغه بیا اسانۍ سره او زر به راځي. اوس کوم ملګري چې هغه دغه غلطي نه لري او بیا یې افغانستان تر دا دمنه دی راغلی یا وخت ډېر نیولی دی، دوی سره حل دا دی چې دوی دې یو خط پراته ولیکي. دا خط کې تاسو داسې ولیکئ چې ما دغومره وخت کېږي ما افغانستان چې کوم د هغې دپاره مې فورمه تاسو درلېږلې ده پراته، تر دا دمه ماته جواب نه دی راغلی. تاسو خپل یو که تاسو سره تذکره یا هر څه داسې تحصیلي یا مطلب تعلیمي کوم اسناد چې هغې کې ستاسو تاریخ تولد په عیسوي کې لیکلی شوی، تاسو هغه هم دغه خط سره ضمیمه کوئ، یو ځای کوئ او تاسو یې پراته ولیږئ. دغه لیټر دغه خط تاسو په لطخ کوماندې باندې ولیږئ، نو ان شاء الله زه مطمئن یم تاسو افغانستان څخه زر راشي. دغه یو واحد لاره ده چې تاسو پراته خط ولیکئ او تاسو افغانستان چې کوم دی هغه زر تاسو ته راشي. نو اکثرا دا داسې حالت کې تاسو افغانستان ډېر وخت لري چې کله تاسو تاریخ تولد غلطي. اوس زه غواړم چې دغه نوی راغلي کوم ملګري دوی ته دا ووایم، هر ملګری چې نوی راغلی او دا ویډیو ګوري دوی ته زه دا ویل غواړم چې تاسو تر څو تاسو انټرویو راځي باید تاسو خپل تاریخ تولد د خپل اسنادو مطابق تاسو تیار کړئ، په عیسوي کې تاسو تبدیل کړئ، خپل تاسو چې کوم صحیح تاریخ تولد دی هغه ځان سره آماده کړئ، ځان سره ولیکئ. هر کله چې تاسو هلته ګوتې لګوئ تاسو ته هغه خپل تاریخ تولد صحیح وایي، بیا چې تاسو انټرویو ته ځئ تاسو ورته بیا صحیح تاریخ تولد وایي. بل هغه ملګري چې دوی په ریسیپیسي کې اوس پناهغوښتنه دوی کړي دوماندیازیلي او دوی په ریسیپیسي کې د دوی تاریخ تولد غلطي وایي، دوی غواړي چې دا جوړ کړي، نو دوی سره د انټرویو کې چانس شته چې دوی خپل تاریخي تولد صحیح کړي، بدل کړي او هغه صحیح تاریخ تولد چې کوم دی هغه ورکړي. نو تاسو سره د انټرویو چانس شته، تاسو ورته په انټرویو کې دا ویلی شئ چې تاسو صحیح تاریخ تولد کوم یو دی. دغه خبرې تاسو ځان سره یادې کړئ او خاص کر دغه نوو ملګرو ته دا خبرې خامخا ورسوي تر څو دوی دغسې مشکلاتو سره مخ نشي. تاسو که هر څنګه پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې کمنټ کولی شئ، انشاءالله په خپل وخت به تاسو ته جواب درکوم. مننه.